बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ګرانو دوستانو، په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ یاستئ. زموږ یوټیوب چینل آنلاین لرنې ته ښه راغلاست. دوستانو، نننۍ ویډیو زموږ یو ځل بیا د اردو ژبې زده کړې باره کې تاسې ته جوړه کړې ده. په دې هیله چې ویډیو تر اخره پورې وګورئ، نورو دوستانو سره هم شریکه کړئ او زموږ یوټیوب چینل آنلاین لره هم در سره سبسکرایب کړئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو. لومړی جمله دوستانو سره ختمه چې کوم لیکل شوي دي هغه د اردو ژبې جملې دي او چپ اړخ ته په شنه خط چې کوم لیکل شوي هغه پښتو باندې ما تاسو ته ترجمه کړي دي. لومړی، میں نے تمہارے شرٹ باہر لٹکا دی ہے. میں نے تمہارے شرٹ باہر لٹکا دی ہے. ما ستاسو شرٹ باہر ځوړند کړو. ما ستاسو شرٹ باہر یا بهر ځوړند کړو یا ځوړند کړی دی. میں نے ما تمہارے شرٹ ستاسو شرٹ باہر بهر لٹکا دی ہے ځوړند کړو یا ځوړند کړی دی. دیکھو بڑوں کی عزت کرو. دیکھو بڑوں کی عزت کرو. ګوره د مشرانو عزت کوه. ګوره د مشرانو عزت کوه. چې هغه مشران مطلب چې عمر کې تا نه مشر وي. دیکھو ګوره بڑوں کی عزت کرو، د مشرانو عزت کوه، کوم چې تاسو نه په عمر باندې مشر وي، د عمر لحاظه مشر وي. ای بات اپنے تک رکھنا. ای بات اپنے تک رکھنا. دا خبره خپل ځان پورې ساته. دا خبره خپل ځان پورې ساته. ای بات دا خبره اپنے تک خپل ځان پورې رکھنا ساته. گیا وقت ہاتھ نہیں آتا. گیا وقت ہاتھ نہیں آتا. تیر شوی وخت په لاس نه راځي. تیر شوی وخت په لاس نه راځي. گیا وقت تیر شوی وخت یا گزرا وقت. ہاتھ نہیں آتا په لاس نه راځي. सीधा स्कूल की तरफ जाना. सीधा स्कूल की तरफ जाना. नेग स्कूल पर तरफ जा. नेग स्कूल पर तरफ जा. सीधा नेग स्कूल की तरफ स्कूल पर तरफ जाना जा. बाजार से दही लाओ. बाजार से दही लाओ. बाजार ना मास्तर आवड़ा. बाजार ना मास्तर आवड़ा. बाजार से बाजार ना दही मास्तर लाओ रावड़ा. क्या तुम घर में बदतमीजी करते हो. دوستانو دلته کاپ او ای لیکل شوی الف پاتې شوی، دلته کیا دی نو کیا کې الف پاتې شوی. کیا تم گھر میں بدتمیزی کرتے ہو. آیا ته په کور کې بې ادبي کوې. آیا ته په کور کې بې ادبي کوې. क्या आया तुम ته घर में पकोर के बदतमीजी करते हो बेअदबी कवे. जाओ और सो जाओ. जा او ویدشه. जा او ویدشه. जाओ जा और सो जाओ और विदशा. पागलों के तरफ मत हंसो.
پاگلو کی طرح مت ہنسو د لیونو په شان مه خانده د لیونو په شان مه خانده پاگلو کی طرح د لیونو په شان مت ہنسو مه خانده میں بیمار ہو ز مریض یم میں بیمار ہو ز مریض یم میں ز بیمار مریض یا ناروغ ہو یم آئندہ کوئی شکایت نہ ملے آئندہ کوئی شکایت نہ ملے چې بیا هیڅ شکایت میلاو نشي چې بیا هیڅ شکایت میلاو نشي آئنده چې بیا یا په راتلونکي کې کوئی هیڅ شکایت نه میلاو نشي آج آپ کیا کھاؤ گے آج آپ کیا کھاؤ گے نن به تاسو څه خورئ نن به تاسو څه خورئ آج نن آپ تاسو کیا کھاؤ گے څه خورئ دوستانو نننۍ ویډیو چې وه زموږ همدومره وه په دې هیله چې زموږ ویډیو خوښه شوي او نور دوستانو سره مو شریکه کړې وي تر بل ویډیو موږ ته اجازت راکړئ د الله په امان